السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ یاست. د مسلمانی کورنۍ د اخلاقو معرفت. راځئ دا اړوند وایو چې مسلمانه کورنۍ باید کوم اخلاق ولري ترڅو موږ وکولای سو مثلا یو کورنۍ ته ګورې د دوی د برخورد ته د دوی ډول ته کوم اخلاق باید ولري چې هغه یو مسلمانه کورنۍ د موږ ارزو وایو 15 اخلاق دي چې هغه د دې سبب کېږي چې موږ په دنیا کې یو اسلامی اخلاق سنبال کورنۍ معرفي کی. اول چشتي صداقت. موږ باید خپل اولادو ته دا ورشو چې صداقت ولري، په صراحت او راستۍ خبرې کول، د کلام او بدن ژبه یوه. بعضې انسانان په خوله یو وایي عمل بل کار درته کوي، لکه د زما دوه میړه په خوله یې ویل زه یو د خدای څخه بیریږم، بل د هېچا څه نه بیریږم، خدای د معنې د ورور څخه بیرېدی. د معنې ورور یې یو چارواکی وي، یو دوه عسکر یې درلودل، دی زاره یې ځینې چاوده خو د په خوله ویل زه نه ځینې بیریږم، لیکن په حقیقت کې ځینې بیرېدی. د صداقت نشتون د میړه او میرمنې ترمنځ کورنۍ فضا ګډوډه کوي. د میړو د معنې تر مابین باید صداقت موجود وي. زما میړه ماته دوکه راکول، نن بیا راته ویل زه پلرګنۍ خبروم په نکاح باندې، سبا یې خبروم، نن یې خبروم سبا یې خبروم، د نن و سبا کې بلا خلامت پرکشه کرسره کې نه غواړي ته زما میړه اوسې په مخه دې ښه. صداقت د ایمان جز دی. صداقت د صمیمیت او دوستی فضا جوړوي په کورنۍ کې. صداقت د دا سبب کېږي چې کورنۍ غړي ښهوالی، تمامیت، تعهد، صداقت، ښایسته‌توب او خلاقیت ولري. نو تاسو خپل اولادو ته دا شان ور تدریس کړئ. د دې لپاره کله چې د اولاد واده کوئ اول دا شان ور زده کړئ. زه مې د خپل پلار څخه ډېره مننه کوم، زما پلار دا شان ګوره د موږ ته رازده کړې وه، زه چې کله ودېدلم په هر څه پوهېدلم. صداقت د مشکلاتو ښه برخورد دی. راځو د مسلمانې کورنۍ اخلاقو دوهم اخلاق څه شي دي؟ خوشبیني ده. موږ مسلمانان باید خوشبینه واوسېږو. ګورئ د خوشباورۍ او خوشبینۍ تر مابین ډېر فرق شته. خوشبیني د عقل په توسط کېږي او خوشباوري د بې عقلۍ په توسط کېږي. خوشبینتوب واوسېږي، خوشباوري نه. خوشبیني اعتماد جوړوي په انسانانو کې، بدبیني فاصلې جوړوي. وایي بدګماني لویه ګناه ده. رفتار په ښه ډول تفسیر چې دی د یو چا رفتار وایي کوشش وکړئ داسې تفسیر کوي چې ولا د دغه نفر نیت ښه دی. که ته پر منفي مسایلو باندې خبرې کوې او څوک تاسو ته یو شی وایي ته بل څه ځینې اخلي، معناوې ځینې کاږي، دا عموما روابط خرابوي. وایي ښه دید کورنۍ غړي ته عاطفه لوړوي چې په ښه نظر یو چا ته وګورې. وایي الله جل جلاله ته باید خوشبینه واوسېږو. الله جل جلاله ماته هر شی راکوي، الله جل جلاله زما مشکلات راحلوي. وایي الله جل جلاله زموږ د ګمان مطابق جواب موږ ته راکوي. که پر الله جل جلاله باندې په زړه د اخلاصه باور ولري، الله جل جلاله ستا کومک ته کوي. د اسما دوه میړه پر الله باندې باور نه درلودی، د معنې د ورور د خدای د معنې د ورور څخه زاره چاودل. خدای داسې ذلیله کوي، ښایسته معنه یې د لاسه ورکړه لکه زه، لور یې د لاسه ورکړه، زه یې د لاسه ورکړم. زما دا د ژوند سم سو، ښه په پوهنتون کې استاذه یم، خپل معاش لرم، درس وایم، ژوند مې سم روان دی. رنګ د ده بد سو، معنه یې پرېښود. ویزه مې ور واستول د ایران، ویزه مې مو ته ور واستول، مال راسه زه تا ته ضرورت لرم، I need you. نه رالی نه درځم. دریم اپشن د مسلمانې کورنۍ د اخلاقو قناعت دی. موږ باید خپل اولادو ته دا ور زده کړو چې قناعت ولري. وایي قناعت لویه پادشاهي ده. وایي خپل د زحمت په عاید قناعت کول د فشار او زحمت څخه خلاصون دی. هغه انسانان چې خپل په عاید باندې قناعت کوي هغوی پر ځان باندې فشار نه راولي او دوی د دا څخه خلاصېږي چې بې ځایه زحمت وکړي. وایي غم او رنځ کمیږي په قناعت باندې. تر ځان لوړ ته وګورئ، لوړ ته مه ګورئ، کښته ته وایي وګورئ. وایي ښځه او قناعت. وایي حسرت مه خورئ، کوشش وکړئ چې ولري په ژوند کې قناعت ولري. قناعت د دې سبب کېږي چې ستاسو ډېر مشکلات حل شي. راځو صبر. دریم اپشن د مسلمانې کورنۍ د اخلاقو صبر دی. وایي صبر د ښه میرمنې ښه علامه ده. وایي د ښه میرمن هغه څوک ده چې صبر ولري.
ما و دا سړی ته شکر صبر وکړي لیکن هغه په صبر نه پوهېدګي ما په لپس واخیست. صبر او بردباري د مشکلاتو مقابل کې د غم حل دی. وای کله د نورو خلکو رفتار د بې صبرۍ سبب کیږي. وای د کورنۍ چپله شخصي ژوند هم پر صبر ولاړ دی. په قرآن شریف کې هم په سوره بقره 155 کې، زمور 10، آل عمران 146، آل عمران 125، بقره 153، 249 او انفال 46 او 45 کې د صبر اړوند الله جل جلاله موږ ته ځینې مسایل ویلي دي. ښه زه بیا اوس تاسو ته ووایم، هغه زما دلته په دغه موبایل کې دي چې الله جل جلاله موږ ته د صبر په باره کې څه شي ویلي دي. تاسو راځئ زه تاسو ته وایم، تاسو بیا ووینئ. زه فکر کوم زما نیټ کار نه کوي او دا هغه ځای ماته نه راځي. دا ما ځان ته نوټ کړی و، خو دا دی په دغه ایود کې مې درته وویله. الله جل جلاله په قرآن کې هم د صبر په باره کې ویلي دي چې تاسو حضرت مسلم ته ویل دي ته خپل بندګانو ته زما و بندګانو ته ستا امتیانو ته ووایه چې تاسو صبر ولرئ. تاسو کولی شئ خپله هم سرچ وکړئ په سوره بقره 155 آیت دی، د زمور 10 آیت دی، د آل عمران 146، د آل عمران 125، د بقره 153 او 249 او د انفال سوره 40 او 60 آیت چې دی ګرده د صبر په باره کې موږ ته وایي. بل 5م اخلاق د مسلمانی کورنۍ سخاوت دی. موږ باید اولادو ته ور زده کړو چې سخاوت څنګه دی. وای سخاوت د ښه نارینه ښه نښه ده. ګورئ صبر د ښې ښځې نښه ده او سخاوت د نارینه نښه ده. که نارینه به کور ته کم عاید راولي، ښځه چې صبر پر وکړي دا ښه ښځه ده. خو که نارینه کم عاید ولري او په خپل کم عاید کې سخاوت ولري دا د ښه نارینه نښه. دغه چې چوس کېږي پیسې ګټي دغه رقم به طلا کېږي او په مخ به خلک ورټوکي. دغه زما دوه میړه بې غیرت هر ځای کښېني وایي زه 2 کوره لرم، لعنت دې ستا پر 2 کوره یو چې تې لرې. وایي بخل د ټولو بد اعمالو مجموعه ده. اسلام له ښځې د سخاوت تمه نه لري. وایي ځکه باید صرفه‌جویي وکړي ښځه، اسراف ونه کړي. یعنې موږ ښځې حق نه لرو د میړه په دنیا کې سخاوت وکړو، خلکو ته شان ورکړو. نارینه باید سخاوت ولري پر موږ باندې. ښځه به صبر کوي او ښځه به څه کوي؟ صرفه‌جویي او دا مسایل کوي. دا هغه اخلاق و چې مسلمانه کورنۍ باید ولري او تاسو باید خپل اولادو ته تدریس کړئ او خپل په کورنۍ کې عملي کړئ. که دا عملي کړئ انشاءالله ستاسو کورنۍ به نه ګډوډ کېږي. خو یو شی په یاد ولرئ، که عملي کېږي میړه و مینه باید دواړه عملي کړي. په یوه لاس ټک خلک نه اوري، باید دواړه همکاري سره وکړي. مننه.